ټولو ملګرو ته سلامونه. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې اریانا تلویزیون په کوم کې چې د آی پی ایل میچونه په ژوندۍ بڼه باندې ښودل کېږي، خپل هغه فریکونسي بدله کړې ده، نوې فریکونسي رامنځته کړې ده. نو څنګه کولی شو چې د خپل ریسیور کې دغه نوې فریکونسي سرچ کو، پیدا کو، تر څو دغه میچونه وګورو. نو د دې دپاره راځو په ریموټ کې د مینو بټن وهو، بیا راځو دلته د ډش سیټ اپ ته. دا چې مو وهلو نو دلته یا سټ پیدا کوو. که تاسو ته زما سکرین ښکاري یا سټ په پیدا کوي، دې باندې د انټر بټن وهو په ریموټ کې. نو دې نه وروسته بیا په ریموټ کې د ای پی جی بټن وهو، یا که دا نه وه نو تاسو کولی شئ دغه ای بي بټن هم ووهئ. نو کله چې ای بي بټن ووهو نو موږ ته دلته دا فریکونسیانې راوړي. دلته موږ کولی شو چې نوې فریکونسي پکې اډ کړو. دلته چې فریکونسي راواوښتم، دلته انټر بټن وهو، بیا په ریموټ کې یا په سکرین کې تاسو ته چې دا اډ ښکاري، په ریموټ کې دغه زیړه بټنه ده، دا وهو. نو دلته موږ ته نوې د فریکونسۍ ځای راځي تر څو موږ نوې فریکونسۍ اضافه کړو. نوې فریکونسي د اریانا تلویزیون چې ده 11938 ده، 11938. او دا بل سمبول ریټ چې دی 24500 دا تیار لیکل شوی دی. دا مو وهلو، اوکې کوئ. اوس پې وروسته د سکین بټن وهو. په سکرین کې که تاسو ته ښکاري دا شنه بټن، په ریموټ کې هم همدغه شنه بټن ده، دا پې وهو او دلته ورته سکین موډ کې بلایند انتخابو او دغې بټن پې وهو، د انټر بټن. نو موږ ته دغه د اریانا تلویزیون دغه نوې فریکونسي چې ده پیدا کېږي. کله چې دغه نوې فریکونسي پیدا شوله نو بیا بسکي چې هغه په دغې کې شته دی، سوشل میډیا کې هم شته دی، د اریانا تلویزیون په ویبسایټ باندې هم شته دی. هغه تاسو کولی شئ چې هغه پیدا کړئ، بیرته هغه هم ورته اډ کړئ. نو بیا به اریانا تلویزیون د پخوا په څیر باندې په ښه ډول باندې کار کوي. زما دلته سرچ روان دی، یو څه وخت دا نیسي. نو کله چې دا پیدا شو، همدلته ځای چینل خلاصوئ، ډایرکټ کار نه کوي، نو سیګنل پې نه لیکي، دا د لږ لږ روان شولو. نو کله چې چینل ونیولو، د هغې نه وروسته دې باندې یو کلي غونته نښه راځي، هملته پې کلیک کوئ او دلته په خپل ریموټ کې د سټ بټن وهئ، SAT. د دې بټن نه وروسته کومه بسکي چې ده، زه به یې درته لاندې په دغې کې واچوم، خپل یوټیوب کې، هغه به تاسو ورکوئ. د دې نه وروسته به انشاءالله په ښه ډول باندې بیا تلویزیون کار کوي. د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.